ځوانانو تاسو ته وایم یو بل ته کنځلې مه کوئ، د یو بل بې عزتي بې حرمتي مه کوئ. قسم یې وایم والله نن په ټیک ټاک باندې هغه سړی مشهور دی چې یا یې ټاپ کنځلې یادوي یا یې بې عزتي یادوي، د چا مور یادولی شي، د چا خور یادولی شي، د چا بې عزتي بې حرمتي کولی شي. دویم هغه سړی مشهور دی چا سره چې پیغلې جنکۍ نشته دی، چا سره چې فاحش جنکۍ نشته دی، هغه یې په ټاپ نمبر باندې روان دي. کتونکي زما مسلمانان دي، لایک ورکوونکي زما مسلمانان دي، کمنټ کوونکي زما مسلمانان دي، شیر کوونکي زما مسلمانان دي. هغې ته تمامه شپه ناست دي، هغه هلک او جنۍ په لایف کې یو بل ته کنځلې م کوي، د یو بل بې عزتي م کوي. هلکان هغه جملې یو بل ته وایي، زه په خوله باندې نشم ویلی. تمام خلک ورته ناست دي، د خندا نشنه دي. حیا مو ختمه شوه، عزت مو ختم شو، پښتو مو ختمه شوه. دا زما سټارم دی، دا زما ایروم دی، ولې کنځلې ورته یادې دي. زما سټار ځکه دی کنځلې ورته یادې دي، زما سټار ځکه دی ټوکې ورته یادې دي، زما سټار ځکه دی قرآن پسې خندا کوي، زما سټار ځکه دی الله پورې خندا کوي، زما سټار ځکه دی اسلام پورې خاندي، زما سټار ځکه دی پیغمبر پسې خاندي. یو مسلمان هم داسې نشته دی، یو سړی هم داسې نشته دی چې د دې خلکو په خولو کې لګامونه ور واچوي او دی لاندې کښېنئ، ورته د اسلام پورې مه خانده، د مسلمان بې عزتي مه کوه، د پښتو بې عزتي مه کوه، کنځلې مه کوه، فاحشې عریاني مه کوه، بربنډې ګډاګانې مه کوه. دې خلکو ته پروټوکول میلاو دی، دې ته زنده‌باد میلاو دی، دې ته لایک میلاو دی، دې ته کمنټ میلاو دی. زما او ستا په سر باندې تا په خپلو پیسو باندې فیسبوک واچو او بیا پیدا فاحش خلک ګوري، په دې خپلو ګوتو باندې ګناه جمع کې. سبا الله له څنګه ځي، سبا الله سره مخ څنګه مخامخ کې، سبا به الله ته څه وایو، سبا به پیغمبر ته څه وایو، په کومه لهجه باندې م پویه کم، په کومه ژبه باندې م پویه کم، څنګه م پویه کم چې ګناه ده، خطا ده، فاحشې عریاني ده. الله هم خفه دی، پیغمبر هم خفه دی، دنیا هم تباه و آخرت هم تباه و برباد دی.